څومره ماهرانه د حرامي، څومره ماهرانه د بمونو ایښودلو ترغیب ورکوي، د بمونو ایښودلو فتوا ورکوي. ملګرو دا تاسې او دا هم ویډیو تبصره به وروسته کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټول اول خو دا وګورئ چې دی دومره مغرور ده، د حماسي کاروان دی ځان ته بیخي یو بل کاروان باسي، یو بل مذهب باسي، یو بل دین باسي. بیا به وروره 10 کاله بعد 20 کاله بعد بیا به دا نه وایي چې حنفي یا شافعي یا حنبلي، بیا به حماسي یو بل جدا مذهب به راباسي. او په منځ کې مطلق یو څوک ده چې په اسلامي مسایلو باندې نه پوهېږي او په دې قناعت هم نه کوي چې وایي نه پوهېږم. دی وایي چې په اوس عصر و زمان په دې نړۍ کې تر د لوی عالم او محقق نشته. نو زه په ټولو ځوانانو غږ کوم، خصوصا په هغه ځوانانو غږ کوم چې د ده ملاتړ دي او هغه ځوانان زمانه خفه دي، زمانه ګیلمن دي. زه دې ځوانانو ته وایم خیر ستاسو ورور یم، ستاسو افغان یم، ستاسو د دې خاورې یم، ستاسو په ژبه زه خبرې کوم. تاسو زما په خبره باندې لږ څېړنه او تحقیق وکړئ. زه ستاسو دلسوز یم، ستاسو په خیر یم، د دې هیواد پرمختګ غواړم، ترقي غواړم. ستاسو دپاره تاسو وګورئ په افغانستان کې به داسې کور نه وي چې هغه د وس وي او د ده د کور نه 1 نفر 2 نفر ځوان مسافر شوی نه وي، کډوال شوی نه وي، په پردي هیواد کې د ژوند و زندګي نه کوي. اکثره موږ مسافر په پردي هیوادونو کې زندګي کوي. زه وایم چې نه، هیڅ افغان د مسافر نشي، هیڅ افغان د کډوال نشي. د ټولې نړۍ خلک په خپل هیواد تاسو لاړ شئ وګورئ، یو امریکانی به چېرته تاسو ونه ګورئ چې کډوال وي، یو روسلنډی د روسۍ به ونه ګورئ چې کډوال وي، تاسو به چېرته یو جرمنی ونه ګورئ چې کډوال وي، تاسو به چېرته یو د سعودي و اماراتو بحرین و قطر و کویت کوم عرب به ونه ګورئ چې هغه کډوال وي. موږ افغانان کډوال شولو، بدبخته شولو، په پردیو هیوادونو کې مشت شولو، په پردیو هیوادونو کې خوار و زار شولو، خپل هیواد مو تباه و برباد شو. د چا د لاسه؟ د شیخ حماسي د لاسه. او د شیخ حماسي ته کتو سره همداسې د نور د ده په شانتې ملایانو سره زه ځوانانو ته دا وایم چې ځوانانو راځئ خپل کور جوړ کړئ، خپل کور مه ورانوئ، افغانستان مه ورانوئ. دا ستاسو مور ده، د دې مور کې تاسې پیدا شوي یاستئ، د دې مور د آب و هوا نه استفاده کوئ، ناشکري مه کوئ. د افغانستان په موږ تاسو باندې حق لري، نور نړۍ هم علما لري، د نورې نړۍ علما د خپل هیواد سره انتهایی مینه لري. نو تاسو د دې لین د ده کبر او غرور وګورئ. د حماسي کاروان ملګرو ښه، نو توس د حماسي کاروان ملګرو دا نور خلک که حماسي کاروان پکې چا راوسته، دا له کومه شو؟ ته اوس وروره یوه نوې ډله باسې یا نوې پارټي باسې یا نوی تنظیم جوړوي یا نوی ګوند جوړوي یا نوی مذهب و دین جوړوي. نو ملګرو تاسو دا ویډیو وګورئ، د سره شیر کوئ، بیا قضاوت وکړئ. مسلمانان ورونه چې دي مونږه د خبرې اوري. بیا یو ورور پوښتنه کړې وله چې که چېرته یو مجاهد په لاره کې مین کېږدي او په دې مین باندې ملکي کسان والوځي، په دغه مجاهد باندې کفاره شته که نشته ده او دیت شته پې باندې که نشته ده؟ محترمه کله چې یو مجاهد ته اوس اول د لعین ته دلته وګورئ تاسو ملګرو چې دا څومره ماهرانه لګیا ده. که یو څوک مین کېږي او په دې مین باندې د عامو خلکو موټرې والوځي، په ده کفارت او یا کفارت شته که نشته، دیت شته که نشته، و د خدای په قهر او په غضب ککړ شي. هېڅوک دا نه ورته وایي چې یو څوک ولې دا تصور وکړي، ولې په لاره کې مین کېدي. کفارت او دیت خو پرېږده، خو لرې خبره ده. یو څوک بد کوي، جک وهي، د خدای په قهر به ککړ وي، یو څوک به دومره خائن وي، یو څوک به دومره وطن ته وروره د وطن په مقابل کې خائن و لعین وي. ملګرو دا ویډیو سره شیر کړئ، راشئ دلته تاسو خپل نظر ورکړئ. تر څو به دغسې ملایان زموږ تاسې خلک غولوي، تر څو به د دغسې خلکو زموږ په ضد تباهي بربادي وشي. ورونه د خدای په قرآن په لحاظ یو نه لس نه سل نه زر نه لک نه میلیون نه، په میلیونونو افغانان تباه و برباد شول، په میلیونونو. تاسو دا فکر وکړئ چې یو څوک که په لاره کې بم کېږي او په دې باندې عام خلک وروره موټر وخیږي، چې په افغانستان کې په زرګونو داسې شوي دي، په لکونو داسې شوي دي. دیت شته که نشته، کفاره شته که نشته ده. اوس دا دلته نه وایي، که دا د رښتیا عالم وایي دغه شیطان دغه مګکوری، زه ځینې الفاظ استعمالوم، ځینې خلک ماته نصیحت کوي، لطفا ملګرو پرېږدئ عادتي نور پرېږدئ، موږ خپله پوهېږو، بس موږ د خپل زړه دغه درد اظهار کوو. دغلته پوهېږو ما سره په دې لایف کې علما دي، ما سره په دې لایف کې د عصري علومو انجینر صاحبان، ډاکټر صاحبان، پروفیسر صاحبان، دلته ډېر مشران، حاجي صاحبان، دا ټول دلته شتون لري. دیني علما، حفاظ قرآن، هغه علما چې د حق د لارې صادقان علما دي، دا ټول دلته شتون لري. ملګرو نور خبر له دې پاتې زه تاسو تشریفاتي وغږېږم او ډېر په های لیول ادبي درته وغږېږم. زه پاک وطني غږېږم. که ما سره دلته 10 نفره علما وي، 10 نفره انجینران او 20 نفره ډاکټران وي، دلته ماته په زرګونو زما د کلي خلک دي،
زما د کلی هغه خلک دي چې همدې هیبتي ځناور د لاسه د تعلیم او تحصیل او د زده کړې نه پاتې زه هغو سره تشریفاتي نه غږېږم په هغه لیول کې چې تاسو مانه غواړئ زه دوی سره وطني غږېږم د ځوانانو خبره قلندري غږېږم کلیوالي سره غږېږم نو زه ځکه وایم چې هیبتي ځناور هیبتي لعین ما خو تاسو پرون یو ویډیو وښودله چې تر خنزیرانو بدتر خلک پرون په دې شیانو باندې موږ د زړونو د درد دوا کوو اوس تاسو وګورئ په دې ویډیو کې چې دی وایي د حماسي کاروان ملګرو پوښتنه کړې ده که څوک په لاره کې بم کیدي او په دې باندې د عامو خلکو موټر لاړ شي والوزي په دې کفاره ده او که دیت ده ورباندې اوس دلته پې باندې فتوا ورکوي یعنې خلکو ته لاره ښیي چې یو طریقه شته داسې نه ورته څوک بد کوي جک وهي د خدای په قار به ککړ وي دی به کافر وي دی به خوارج وي دی به انسان نه وي چې د عامو خلکو په لارو کې ته وروره بمونه ږده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارې جوړولو څومره فضیلت بیان کړی ده ملګرو دا ویډیو شیر کړئ دا هیبتي دغه لعین مو ټکمار مه پرېږدئ ملګرو هغه نمبر یاته د مخ ورته ورکوه دا کوم عام خلک چې ورته کینی زمونږ دا خلک تاسو وګورئ په سلهاو کسان چې دلته کینی دا بیچارهګان دي دغه بیچارهګان د تعلیم نه پاتې دي د قرآن نه پاتې دي د حدیث نه پاتې دي دغه لعین ته چې دا څومره تقریرونه ما واورېدل او زه د دا تقریرونه ګورم زه خو مخکې د دې سړي سره نه وم آشنا اوس چې د دې سړي تقریرونه ګورم دا یو څومره لوی بدعتي مشرک را پیدا شوی ده د قرآن نه وای د حدیث نه وای شامی بحر رایق شامی بحر رایق شامی بحر رایق شامی بحر رایق بل څه ځنه دي او بس لګیاوي د داسې کتابونو نمونه ورته اخلي وروره چې اصلا هغه کتاب څوک پیژني نه څوک قصه کې نه دي وروره وخت چې قرآن زما سره وي زه ستا بحر رایق څه کوم وخت چې بخاري زما سره وي زه ستا شامي څه کوم په خدای د خوانه مکه دومره ضعیف ته ولې غږېږي قرآن دې پریښې شامي باندې وروره چیغې وهې قرآن دې پریښې په بحر رایق کې چیغې وهې قرآن دې پریښې په احیاء العلوم باندې غږېږي دا څومره عجیب خلک دي ملګرو زه د چا سره تعصب نه لرم زما په الله قسم دی هغه ذات چې ما د هغه له ویرې نه نن د هغه ذات له ویرې نه موږ روژه نیولې ده او د هغه ذات په الله اکبر نوم اورېدو سره یې موږ افتراو او ماتو هیڅ چا سره تعصب نه لرم زما د دوستۍ او د دشمنۍ معیار د افغانستان دوستي او دشمني ده د افغانستان دوست زما دوست د افغانستان دشمن زما دشمن نه د مولایي زما په کار ده نه د مفتیتوب زما په کار ده نه د قاریتوب زما په کار ده که د افغانستان ته وفادار او مخلص د سړي بچی که افغانستان ته وفادار او مخلص دی تر تا لوی ځناور تر تا لوی شیطان تر تا لوی ابلیس نشته ده ملګرو زه تاسو ته هغه بله ویډیو هم بیا وروسته ښیم چې ځینې ملګري وایي چې ولې په مسجد باندې بمبار کیږي ولې په دې بمبار کیږي تاسو ته هغه ویډیو ما نن شیر کړې ده دلته درته ښیم بیا لږ تفسیره ورباندې کوم دغه شیطانان یو بل لوی شیطان په پېښور کې اوسېږي دغه سړي نوم یې یو سړی یو عجیب لعنتي نوم د دې لعنتي یو عجیب نوم د نوم یې رانه هېر سو شیخ رحیم الله د آی اس آی ایجنټ د آی اس آی لوی ابلیس او د آی اس آی لوی شیطان هغه پسې به هم زه لایوونه انشاءالله شروع کوم ملګرو د هغه ویډیوګانې هم ما راټولې کړي دي نو تاسو د ده دا ویډیو وګورئ ملګرو او دا ویډیو زما د سره شیر کړئ زه په هېواد غږېږم زما ویډیو د هغه څوک شیر کوي چې د افغانستان عاشق وي زه بیا په آخر کې ګورم څومره کسانو شیر کړي چا شیر کړي احمد محمود قاسم باسط څوک ته اوس نو زه پوهېږم چې دا د افغانستان عاشقان دي د افغانستان عاشقان دي شیر کړي ملګرو والله چې ما پرون د خیمې ویډیو لیدلې ده که نه یعنې لکه چا چې زړه رانه ویستلی وي لکه چا چې سترګې رانه ویستلي وو زما په مخ کې زما یوه سترګه ویستلې وه داسې ټوکې راته کوي کوفته کوي ما هغه لیدل هغه حالت زه نشم تاسو ته بیانولی او رښتیا درته وایم پرون زما حالت ډېر خراب و انتهایي خراب و بالکل د کنټرول نه وتی وم د ماښام جمع مې په خپل کور کې خپلو بچیو ته جمع ورکړله ماښام په جمع کې غلط سوم د ماخوستن په تراو کې غلط سوم یعنې یو هغه ځینې شیان زه تاسو ته نشم ویل چې پرون په ما څنګه حالت تېر سو دښمن په دې باندې خوشحالېږي دښمن ترې نه خوند اخلي خو زما حالت ډېر زیات خراب و ما چې پرون هغه تنکي واړه ماشومان لیدلي وو ما چې هغه میندې لیدلې وې چې پښې داسې دواړه پښې راماتې شوي دي او دا پرته ده او شهیده شوې ده موږ تاسو پرون ډېرې قربانۍ ورکړې د 100 نه ډېر شهیدان مو درلوده موږ پرون دا ډېر بیخي سړی بګیل سي یعنې هېڅ الفاظ نه لرم زه هیڅ الفاظ نه لرم نو تاسو وګورئ چې دا لعین څومره ماهرانه هغه ورکوي ملګرو د دغسې خلکو مخ ورته ورکوه زه په موسیقي کې یا د سحاکو په کلي کې یا په شیوکیو بېنثار کې دغه ټولو ځوانانو باندې راکوم چې ای ځوانانو دغه عالمان نه دي چې ستا مور ژړوي هغه عالم نه ده چې ستا خویندې کونډیانوي دا عالم نه ده دا شیطان ده که تاسو وایئ چې نه علم لري علم شیطان هم درلوده شیطان ته یو وخت عزازیل ویلې جبرائیل میکائیل اسرافیل ازرائیل او شیطان هغه هم په هغه وخت کې په هغه ملایکو کې وو چې عزازیل ورته ویله عزازیل نن جبرائیل امین ده خو شیطان لعین شو ولې یوه نافرماني د الله وکړه نو دغه چې دي دا عزازیل دي دا ابلیس دي دا شیطانان دي تاسو غولولی یاست ملګرو دا ویډیو شیر کې دایم راولئ
دغه مفتي حماسي راولي چې زه د سره وایم چې وازه ازیلا و ابلیس شیطانه تا ته چې څوک راځي او تا نه فتوا غواړي چې و ابلیسه و شیخ حماسي ابلیس تا نه څوک چې فتوا غواړي چې بم ایښودل او په دې باندې د عامو خلکو تاک کفاره لري او کدیت لري نو ته چې بد کوي چې بم د بم نوم ماخلا د بم نوم ماخلا تصور مکوه په مقدس افغانستان کې بم څه ضرورت ده ټوپک او تومانچې ته څه ضرورت ده د دورې نړۍ تاسو لاړ شئ په ټوله جرمني کې یو عسکر نه مړ کیږي په ټوله امریکا کې یو عسکر نه مړ کیږي په ټوله اروپا کې یو عسکر نه مړ کیږي په افغانستان کې هر ورځ په لساو بیچارهګان شهیدان کیږي د دغه چړي د پاکستان د لواطت خانې د مفعول او د کونی د لاسه ملګرو د الفاظ زکه استعمالوم دا زمونږ ډزې دي تاسو خپه نشئ په دې هغه باندې چې ولا د خریصه محمدي ولې الفاظ استعمالوي دغه د پاکستان د لواطت خانو د شیطان خانو د دغه شیطانانو د دغه مګک د لاسه زمانه بیا خپه شي چې زمونږ امنیت په کیلومتر کې ورته وارننګ ورکوي ولې دا د اوس نسی نه ملګرو تاسو دا ویډیو وګورئ او دا ویډیو د سره شیر کړئ د افغانستان سره د مینې په خاطر زه به نور هر شپه د خلکو پسې چې ما سره یو ساعت وخت پیدا کیږي زه به مرازم دا اوس زمونږ تراوت تقریبا یو 40 منټه پاتې ده ما زه تر څو ماشومان تیاریږي نو زه به دې سړي باندې لک یو څو لغاتې به په دا خېټه وروخېزم دا ویډیو تاسو وګورئ ملګرو او شیر یې کړئ تاسو وګورئ دا ویډیو یو ورور پوښتنه کړې وله چې که چیرته یو مجاهد په لاره کې ماین کیږدي او په دې ماین باندې ملکي کسان والوزي په دغه مجاهد باندې کفاره شته که نشته ده او دیت ستا پې باندې که نشته ده محترمه کله چې یو مجاهد په لاره کې ګورئ یو شي ته پام نه دا شیطان ابلیس څومره ماهرانه روان ده یو مجاهد که بم کیدي یعنی یو تروریست یو دهشتګرد یو قاتل یو خائن د پاکستان د پنجاب د اداري جاسوس د پاکستان نوکر د پاکستان نه رالیږل شوی د شیطان خانو یو شیطان دی وایي که یو مجاهدي کیدي دی اوس بیا وایي محترمه که یو مجاهد دی بیا ورته مجاهد ماین کیږدي دا ماین چې دا دوه حالت لري یو د مباشریت حالت لري وروره یو د مسببیت حالت لري په دغسې الفاظو یې مباشریت او مسببیت په دې زمون عام خلک بیا بیچارهګان غولیږي هغه فکر کوي چې دا مباشریت ویلي یا مسببیت ویلي دا به البته د قرآن کوم ټکی یا به د حدیثو کوم ټکی خبر نشي دا حرامي د خپل ځان نه جوړوي ابل ورځ لګیاو هغه ویلي چې ورو صحابیانو به خپل اولادونو ته ورور استمنا بلیت ورزده کوه بیا په آخر کې بیا وایي چې ولا دا خو جمعه ګوره جما ته د جمعه وایي ګوره په عربي کې که معمولي فرق تاسو کې راغی نو معنا کې تغییر راځي مثلا موږ وایو قل هو الله احد که دا قل تو کل وایي یعنی که دلته ستوني کې وایي قل معنا اوایا یا رسول الله اوایا او کل معنا یعنی ټول کل څومره فرق راغی ټول اوایا دا دواړه کلمې فرق لري که نه اوایا کل دی اوس وایي جما او جمعه جما کوروالی ته وایي هم بستري کول د یو څوک خپل حلال میرمنې سره او جمعه راټولېدو ته وایي دا دومره جاهل ده چې د زور او د زیر فرق هم نشي کولی نو تاسو دا ویډیو مخکې وګورئ او د سره شیر هم کوي زما دا پاڼه چې ماته نشر کړې خارصه محمدي دا هم د سره لایک کوي او شیر کوي چې ملګري را ډېرېږي زه به د خلکو ته قوي د زارو انجکشن یې لګوم که چېرته دا مجاهد په لاره کې ماین کېښود او دا ماین فشاري ماین نو دغه ماین کېښودونکي ته مسبب متعدي ویل کېږي که ملکی موټر پې والوتو په دغه حالت کې دی مسبب متعدي ده نو په مسبب متعدي باندې وروره دیت شته ده کفاره نشته ده ورباندې نه یو سړي ماین کېښوده په لسهاو کسان پکې شهیدان شول په دې کفاره نشته بلا ورپسې بس افغانان دي وروره د افغانانو وینه قیمت څه نه لري چې دوی ته مشرف ویلي دي که نه دوی ته خو د پاکستان ادارو ویلي ملګرو دا ویډیو شیر کړئ دوی ته خو د پاکستان ادارو ویلي دي که نه د پاکستان د ISI د جنرالانو د خلونو خو تاسو اورېدلي دي چې هغوی وایي چې د کرنیل امام په کتاب کې خو به دا لوستلي وي که نه چې هغوی وایي چې د افغانانو وینه استغفر الله دا لعینان وایي د افغانانو وینه نجسه وینه ده استغفر الله سخت سړي ته کینه ورشي سخت سړي ته قهر و غصه او تعصب ورسي یعنې والله لازم چې اټوم راسه وایي چې ما اټوم په دې خلکو استعمال کړی وای یعنې په والله مې د قسم چې دوی په مساجدو په مدارسو د دوی په مور او خور د ده په ماشومانو باید ما به رحم نه وای کړی ای کاش وس مې وای چې دې خلکو په موږ نه را کړی قصاص په قصاص دی اوس وای نه په لسګونو دې مړه شي که نه بس مجاهد ته که نه خو مجاهد دا شی کوي خو زموږ مرتد امنیت دا نه نیسي په 6 کیلومترۍ کې اوسېږي د ارګ سره اوار نظام ورکوي چې 6 کیلومترۍ کې یم خو دا سړی نیول کېږي نه
ګورئ یعنی په ده باندې دغه مجاهد باندې کفاره نشته ده، خو دیت سته ورباندې. خو محترمه دیت هم یوه خبر سته، هلته په ده باندې دیت سته چې دغه مین کېښودلو کې ده ته اذن د بادشاه نه وي. دا ده اما که اذن د بادشاه ورته وو، یا هغه څوک چې له بادشاه نه نائب ده، د مجاهدینو امیر العام له طرف نه که ورته اجازه دغه د بادشاه او دوی نه به څوک پوښتنه وکړي چې واه مقه ته دا فتواګانې د کوم ځای نه ورکوې؟ یعنې ده په دغه ځای کې د خپل خېټې نه فتوا ورکړه. ګوره نه یې دلیل په آیت ویلې، نه یې دلیل په حدیث ویلې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو ته دا دوه شیان پرېښي، که په دې دوه شیانو منګولې ولګوه هېڅ کله به ګمراه نه شئ. ترکت فیکم امرین لو تمسکتم لن تضلوا ابدا. دوه شیان مې تاسو ته پرېښي، که په هغه منګولې ولګول یعنې ټینګ هم که عمل هم پرې وکړه حرکت هم وکړه هېڅکله به ګمراه نه شي. قرآن او حدیث ده اوس نه قرآن ویلې نه حدیث ویلې. یاره یو سړی راځي وایي فلانه دا لاره کوم چې په دا دیګي کې څه شی ده، ورته ویم چې یاره په دې کې غوښه ده او په منځ کې به تشې اوبه نه ګوري نه ښه نه بد. دا سړی ښه ورته ګوري چې ورو دا خو اوبه دي او ته غوښه وایې که نه، بس خلک یې مني. په ړندو سترګو ښه ګوري چې اوبه دي او ما ورته غوښه ویلې، دی مني وایي وروره دا خو صحیح ده و، بس تا ویلې نو قاري صاحب ویلې، حماسي ویلې، شیخ حماسي قاتل خائن ابلیس شیطان، او خلک وایي چې دعا راته وکړه. په والله بالله دا جهنمیان دي. جهنمیان ولې؟ قرآن مې لوستلی، په قرآن کې راغلي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. که چا مؤمن مسلمان په قصده په قتل ورسو جای جهنم ده. دا کفایت نه کوي، دا یوه جزا یوازې په جهنم بودن کفایت نه کوي، دی به خالدا فیها همیشه به په جهنم کې وي. وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما. همیشه به جهنم کې وي، د خدای قهر به ورباندې وي، د خدای غضب به ورباندې وي په دې سړي باندې. او دې سړي وروره د ده په فتوا په زرهاوو افغانان بیچارهګان شهیدان شوي دي. ای د موسهي د ساکو د کلي، ای د بې نثارو د شیوکۍ خلکو څنګه دغسې مګر ته تاسې ناست یاستئ ژاړئ؟ لږ خو د خپل ګریوان کې سر ټیټ کړئ، داسې لږ خو د خدای درکړي عقل نه کار واخلئ. د خدای بندګانو، تاسو خو قتل نه ده کړی خو یو قاتل ته ناست یاستئ ګناهګارېږئ. تاسو خو جاسوسي نه ده کړې خو یو جاسوس ته ناست یاستئ ګناهګارېږئ. یعنې دی دلته فتوا ورکوي، یو افغان ته پوښتنه نه کوي چې ورو تی د قرآن نه وایې او که تی د حدیث نه وایې. ملګرو دا ویډیو شیر کړئ او دا ویډیو تاسو د دې حماسي شیطان واورئ چې دی څه وایي، بیا نور موږ تاسې مخکې تفسیر کوو. په ده باندې دیت سته چې دغه مین کېښودلو کې ده ته اذن د بادشاه نه وي. دلته بیا بل شوی اذن د بادشاه، یعنې که د بادشاه اجازه وي ښودی سي. یو بادشاه اجازه کوي چې هله په دې لاره کې بم کې د بادشاه خو لاره جوړوي. بیا تاسو بادشاه چېرته؟ بادشاه خو اوس وروره اشرف غني ده. اشرف غني خو سوال کوي، عذر کوي، زاري کوي چې وروره راشه سوله وکړه، غره ته درځم، دښتې ته درځم، بیابان ته درځم، راشه. دغه عذر و زاري چې د نن نه، هغه عذر او زاري چې د نن نه 30 کاله ډاکټر صاحب نجیب الله رب العزت د جنتونه ورکړي کاوه، نن اشرف غني کوي. دوی ترې څو غلط استفاده کوي. دا بدماشان دي، دا لوچکان دي، دا خو مطلق پېښوره خبره مشروطان دي. دوی ته به د ولس د دلسوزۍ په خاطر دوی ته وایي چې وربند وکړه. که سوله نه کوي حد اقل د روزې مبارکې میاشت خو تاسو وربند وکړئ. تاسو د روزې میاشت نه یوازې دا چې وربند مو نه کړه، بلکې داسې یو خونړۍ میاشت مو راوسته چې په روز کلنۍ روزه مو زموږ هېره کړله. په روز کال په روزه کې زموږ څومره علما شهیدان کړل، سږ مو څومره علما، څومره ځوانان. آیا په جنازه کې تاسې او خدای په جنازه کې ماورېدلې؟ نړۍ د افغانانو په وحشت باندې توف لاړې ورته کوي. ټوله نړۍ د افغانانو په وحشت توف لاړې ورته کوي. د چا د لاسه؟ د دغسې شیطانو ملایانو د لاسه. ملګرو دې ته چې زه شیطان وایم، تاسو دې دعا غواړئ، والله کې نه دعا قبول شي نه خیره. داسې یو عادل رب لرم، هغه رب العالمین ارحم الراحمین. یاره دا ټول شیطانان ملایان خو دې ما پسې خیره وکړي که دوی ما ته ولګېده. یاره که دونه مخ ته انشاءالله جنت ته ځم، ولې د چا حق مې نه ده خوړلی، شراب مو نه ده خوړلي، عیاشي فحاشي مو نه ده کړی، غصب مو نه ده کړی، قتل مو نه ده کړی، جاسوسي مو نه ده کړی، غلامي مو نه ده کړی. د رب العالمین نه روزي غواړو او الله رب العزت موږ ته روزي راکوي. د الله تابعدار بندګان یو، الله ته تائب یو، الله نه موږ همیشه خیر غواړو، رحمت غواړو او مغفرت غواړو. د دونه به انشاءالله موږ مخ ته جنت ته ځو. دوی به وروره قاتلان به د وینو سره جنت ته ځي. امکان نه لري چې لاړ شي، هیڅ امکان نه لري. په دنیا کې جهنمیان دي. تاسو دونه څنګه دعا غواړئ؟ دعا د خپلې مور نه وغواړه. په کور کې د وروره داسې مور دې ناسته ده چې وروره دیدن د کعبې دیدن ده. د مور مخ ته کتل وروره داسې دي لکه په جنت کې دی چې د الله رب العزت دیدار نصیب شوی. مور لري، مور نه دې دعا وغواړه. پلار په کور کې لري، بیا عقله ته ځې د پیر نه دعا غواړې. پلار دې په کور کې ناسته، ته بیا عقله ځې وروره د ملا نه دعا غواړې. هغه هم یو قاتل ملا. مور پلار دې په کور کې نور څه غواړي؟ جنت په کور کې لري، ته ځې وروره د ملا موټکیانو وروره پښو ته ناستې،
نو تاسو دا ویډیو ملګرو وګورئ دا لاینان دي دوه خیراګان نه قبلېږي هسې چټي زموږ خلک لیدلي ولا خوله به کاږي زه خدای دې خوار من که په دې بیا خپل ستا چې دغه مین کې ښودلو کې دته اذن د بادشاه نه وي اما که اذن د بادشاه ورته وو یا هغه څوک چې له بادشاه مجاهدینو امیر العام له طرف نه ورته اجازه ولا او یا هغه څوک چې د بادشاه نه نائب د دغه ورته اجازه ولا بیا دیت هم نشته د باندې چې دا مسأله د مونږ حنفي فقها کتابونو کې ذکر کوي د دور المختار په متن کې وشات کور دی ورانشه د دور مختار سره تباہ او برباد شه د دور مختار سره غرق د کړه خلک په دې دور مختار باندې غرق د کړه خلک په دې شامي باندې غرق د کړه خلک په دې احیاء العلوم باندې غرق د کړه خلک په دې بار رائق باندې اوس دلته توایي کله طالبانو مشر او ته د بمې خودلو جواز ورکړی و چې کېده کله ته پکې زر کسانم شهیدان سول نه کفاره شته او نه دیت شته ته خو مجاهدینو صح مکان دي دا خلک او چې دا ناس ته زه د خلکو ته رام پاتې ما یو مګک ته ناس ته تاسو غولې مونږورو تاسو دا ویډیو وګورئ امیدوار دي کې والخامس قتل بسبب كحافر البئر په لار کې سړی څاو باسي وواضع الحجر في غير ملكه په لار کې تیګه کې ښه یو څو ټکي عربي ویلې بس د من خلکو سره ومانه یو څو ټکي عربي ویلې بس خلکو سره ومانه په عربي کې خو خلک سندرې وایي کنه ای خلکو زما دې ټکي ته تاسو متوجه اوسئ یو څو ټکي عربي ووایه چې هر خبره کې خلک وایي خو زه مولا دی یا د قرآن نه غږېدل یا د حدیث نه په منځ کې به دا لعین دا ابلیس دا شیطان وروره د خپل خېټې نه غږېدلی بس یو څو ټکي عربي وویل وروره هغه د بم ایښودو ته جواز ورکړه که په زرهاو کسان پکې مړه شي په سلهاو لسهاو هېڅ پروا نه کوي په لوګر کې یو ځوان تقریبا زما غبل فیسبوک اوس یو 2 کاله کېږي هغه فیسبوک ختم شو ما سره په هغه کې وو نو هغه بیچاره په یو ورځ دغه د کورنۍ 11 کسان په شهیدان رسېدل په شهادت رسېدلي وو واړه دوه کلن او څلور کلن شپږ کلن اته کلن بچي وو خپل مور ښایسته دا وړي ماشومان جنکۍ جوړې کړې وو عکسونه د فیسبوک کې ورکړي وو او د دې ښځې د ورور واده و د خپل ورور واده ته روان وو او په لاره کې د ظالمانو بم ایښی و سهار چاته ایښی و خو دا بیچارهګان ور برابر شول 11 نفر ټول پکې ورور شهیدان شول واړه ماشومان لکه دا پرون ماشومان هم چې لیده او فتوای دغه خبیث لعنتي شیطان ورکړی ده چې بس امیر د مجاهدینو ته امر کړی بم کې د خیر ده عادي خبره ده هیڅ پروا نه کوي او زمون خلک ورته سر خوري دغه مسله د مینم د تیګه د کې خو دا خو بغیر اذن من السلطان د بادشاه اجازه نه وي د بادشاه اجازه نه ولا دا یو